موسیقي په اسلام او ساينس کې لومړی برخه. جنگ د عقیدې په زور او شور سره روان دی، لاندې تر فکر يرغل ایمان د مسلمان دی. لیکنه او څېړنه مفتی عبدالغفار جبیر، ویاند محسن احسان. الحمدلله ثم الحمدلله چې د دې ښکلې لړۍ اسلام او ساينس دغه اووم کتاب دی چې چاپیږي. له دې کتاب څخه مخکې اسلام او نوي ساینسي څېړنې اول، دویم، دریم او څلورم چاپ سوي دي. علاوه روژه په اسلام او ساینس کې، حجاب په اسلام او ساینس کې هم چاپ سوي دي. دا چې د اسلام دشمنان پر اسلام باندې اعتراضونه کوي او خپل باطل شبهات ښکاره کوي، له همدې کبله موږ کلک هوډ کړی دی چې د دوی دا شوم اهداف په نطفه کې خنثی کړو او ځواب یې هم په نقل او هم په عقل سره ورکړو. نو ځکه موږ کوشش کوو چې په داسې مسایلو کې له قرآن کریم، احادیث نبویه او اوسني ساینس څخه په استفادې حق روښانه او باطل له منځه یوسو او امت مسلمه ته دا جوته کړو چې په اسلام کې چې کوم شی حلال دی هغه له اخروي ګټو سره سره دنیوي ګټې او نیکمرغۍ هم لري، او هغه څه چې په اسلام کې حرام دی هغه له اخروي تاوانو سره سره دنیوي نقصانونه او مشکلات هم لري. په اسلام کې هیڅ داسې حکم نشته چې د حلت په صورت کې بې ګټې وي او د حرمت په صورت کې بې تاوانه وي. دا ځکه چې اسلام د ژوند یو بشپړ ضابطه او د فطري شعریت سره سمه یوه درسته او مستقیمه تګلاره او مسیر دی. د اسلام سره د فکري جګړې په ډګر کې په ځانګړي ډول مستشرقین، ملحدین، سیکولران، فیومینستان او نور دا کوشش کوي چې د اسلامي امت د ځوان قشر دماغ ته په اسلام کې د شبهاتو او شکوکو سافټویر انسټال کړي، تور ورته سپین او سپین ورته تور ښکاره کړي. نو ځکه دغه د اسلام دشمنان د اسلامي امت د ځوان نسل په ذهنونو کې داسې زهرجن شبهات داخلوي چې د دوی د ګمراهۍ او هلاکت سبب ګرځي. دا چې دا کتاب صرف موسیقي په اسلام او ساینس کې ده، نو ځکه په دې کتاب کې موږ کوشش کړی دی چې د موسیقي حرمت په قرآن کریم مبارکو بېشمیرو احادیثو د فقهاو په اقوالو کې ثابت کړو. علاوه له دې څخه په دې کتاب کې د موسیقي ناوړه روحي او جسماني نقصانات په اوسني ساینس کې هم ورسره یو ځای سوي دي. لوی خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه کوچنی کتاب د اسلامي امت په ځانګړي ډول سره د افغاني ټولنې د ځوان قشر لپاره یو لارښود او د هغو اشخاصو لپاره چې د اسلام د دشمنانو تر اغیز لاندې راغلي وي، د هغوی لپاره د هدایت سبب وګرځي. آمین ثم امین. یوه غوښتنه د قلم څښتنانو څخه مو لطفا دا هیله ده چې دا کتاب و نورو ژبو ته وژباړي، خپور یې کړي تر څو زموږ لپاره خیر جاري او د دوی لپاره د آخرت پوره توښه وګرځي. د خدای مو نه وژني للوږینا، پام چې مو هېڅ کله په غربي میډیا تکیه نشي، حسینه چې جوړه د غوږ او سپیکانه نشي. خپور کړئ